ونه مې ومنئ ملګرو جوړ او روغ او خوشحاله به یاستئ. ملګرو د پي ټي ایم د دواړو مخکښانو بلکې د لوی مشر منظور پښتین او محسن داوړ دواړو وضاحتونه د نوي تحریک په اړه راغلل. محسن داوړ پرون په یوه مرکه کې چې لویه اوږده مرکه وه، په هغه کې وویل چې موږ ځکه نوی ګوند جوړ کړی چې د دې اړتیا پیښېده لا یوه خلا وه. موږ غوښتل چې هغه خلک چې پارلمان یا دوی غواړي د ووټ د رایو له لارې کار وکړي، نو موږ د هغو دپاره دا پلیټفارم جوړ کړی. خو بل خوا مشر منظور پښتین یو ځل بیا وویل چې دا تحریک دی دا هیڅکله پارلماني پارټۍ نه ده، نو هغه په وضاحت سره وویل. خو محسن داوړ یوه خبره وکړه چې زه به په پي ټي ایم کې آینده هم د پخوا په شان پاتېږم، خو دا پي ټي ایم چې کوم دی دا ما جوړ کړی دی. خو مشر منظور په خپلو خبرو کې په اشاره باندې د دې خبرې هم وضاحت وکړو چې پي ټي ایم هیچا نه ده جوړ کړی. پي ټي ایم د دې وطن مظلومو، محکومو، خوږ سوو، درپدره سوو پښتنو جوړ کړی. او دویمه خبره چې محسن داوړ وکړه چې ګویا د دې چې زموږ د نوي پارټۍ منبر به هم په پي ټي ایم کې وي هم به له موږ سره وي. خو مشر منظور پښتین بیا دا خبره بیا وکړه چې زموږ د پي ټي ایم په آیین کې لیکل شوي دي چې هیڅ یو د بلې پارټۍ وعدېدار یا چې ممبرشیپ یې اخیستی وي هغه زموږ په پارټۍ کې عهده نشي اخیستلی. نو ملګرو د پښتنو په دې پي ټي ایم په اړه منظور پښتین ټولو ولسونو ته ډاډ ورکړو چې پي ټي ایم به تر دې بحران هم ځان تیروي. پي ټي ایم سخت بحرانونه تیر کړو او هغه غږ وکړ چې د بندي زنداني ملګرو په اړه چې موږ کوم لیست جوړ کړی دی په هغه دې عمل وکړل شي، نو او پي ټي ایم ته دې کار وکړي، د چا په خبرو کې مه راځئ، بلکې موږ به تر پخوا لا مضبوطېږو. دا وې تازه د دواړو مشرانو خبرې خې ډېرې کړې وې، خو دا هغه اهم ټکي دي چې ما تاسو ته بیان کړو. په ډېره درناوي.